ژوند او زده کړه. په خاورو کې زر. په خاورو کې زر خبرونه قدرمن اوریدونکو سلامونه. په پیل کې د یو ځوان خبرې لرو چې د موټرونو زاړه پوښونه بیرته نوي کوي. چې منګه وارد کولو د خارج نه منګ تر 15,000 تر 6,000 منګ تمامېدل. هغه کې منګه پوسو چې دې کې دومره مواد خوري دا خو ډیر هغه ته ګټه کیږي. دا ګټه ولې منګ خپل ونکو. زه هم د نړۍ د یو هیواد په اړه معلومات لټوم چې ډیر موټرونه جوړوي. خبره د کمپیوټره ورپسې د یو بل ځوان خبرې لرو چې په دیوالونو او هر غځای کې چې مشتری وغوړي نقاشي ورته کوي. په اوایلو کې موږ په دې فکر نه کاوه چې موږ د دې نه عواید لاس ته راوړو، خو کله چې موږ دا کارونه شروع کړل، کله چې زموږ دوستانو موږ دا کارونه ولیدل، دوی موږ لا تشویق کړل د کار لپاره. همدا سبب شو چې زموږ دا کارونه ډېر تشویق کوونکي پیدا کړي. دیوال یاد شو. زه هم د نړۍ د تر ټولو اوږد دیوال په اړه معلومات لټوم. سمه ده او کیسه هم لرو. په تیرو 16 لسیزو کې ډېر شمېر افغانان نورو هیوادونو ته مهاجر شول. ځینو په مهاجرت کې نوي کسبونه او مهارتونه زده کړل او کله چې بیرته افغانستان ته راغلل د همدې کسبونو او مهارتونو په مرسته یو کاروبار پیل کړ او ځینې توانېدلي چې ډېر مشتریان پیدا کړي. په دې اړه د همداسې یو ځوان خبرې لرو. په پیل کې مو ترې غوښتي چې خپل نوم ووایي او دا هم ووایي چې څه کاروبار کوي. زه پرویز فضلی یم، د لیدرسید استاد یم. زما کاروبار دغه د کروشن د موټر دی. دا کسب مې زده کړی، ماشاءالله ښه کسب دی. لیدرسید که وګادې دا څلور کتې، چات، فرش، دا سیتونه مکمل لیدرسید هسې موږ جوړو. موږ د چین نه د دوبۍ نه سیتونه وارد کوو مخکې. بیا د هغه نه دومره پکې پوه سو چې نه دا ګټه ولې هغوی وخوري. دې له خاطر موږ خپله اوس جوړو دلته سیتونه، زموږ کارګانه خارج کېږي. همدغلته په کابل کې موږ په خپله دستګاه کې دلته یو کارګر د ترکیې نه راوړو. یو کال موږ سره وو، هغه یوه کال ورسره قرارداد و، یوه کال بعد هغوی لارو. اوس هماغه کارګاه کې ماشینونه دي، موږ پکې کار کوو او سیتونه جوړو. زده کړی دا کسب. خو دا سیټونه څه ډول جوړوي؟ دا لیدر سیټونه چې دی د چرګ نه جوړیږي او یو نومې سټیل دی، دوه مواد نه جوړیږي لیدر سیټ. دلته اول سیټونه ټول مکمل خلاصیږي. سیټونه چې خلاص شو بیا د دې پوخ دی، دا توتې ورسره ټول ایسته کېږي. دا توتې بیرته شته کېږي، د توتې نه چرم سره بیرته دا اندازه کېږي، بیا چرم بیرته ځي. اول سیټونه چې دی موږ چې دلته خلاصو د هر ګاه دی په هماغه اندازې دا سیټونه ټول کېږي، ټول توته کېږي. بیا د توتې نه بیرته اندازه هغه توتې سره نیول کېږي، بیرته له هغه نه بیا لیدر سیټ ګنډل کېږي. یو سړی راځي وایي چې زما ګاه د زیړ رنګ دی منځې، دا راته تورې جوړ کړه. بیا موږ د هغه خلو بیرته تور اندازه ورته جوړو، بیا لیدر سیټ ورته جوړو. آیا مخکې دا فکر درلود چې دا کار یا وظیفه به ورته ګټوره وي؟ چې موږ وارد کولو د خارج نه موږ ته 15,000 تر 6,000 موږ تمامېدل. هغوی کې موږ پوه سو چې دې کې دومره مواد خوري دا خو ډېر هغوی ته ګټه کیږي. دا ګټه ولې موږ خپله ونکو. د هماغه له خاطر اوس خپله موږ جوړو، ګټه ټول موږ ته کیږي. موږ چې جوړ کړی ډېر مشتریان مو خوشحاله کیږي، ټول راځي، ډېر خرسنده کیږي. وایي دا لیدرسي تاسو جوړوئ، ډېر خرسنده یم موږ نه. په یوه میاشت کې څومره سیټونه جوړوي او څو ګټه ورکې کوي؟ یو میاشت کې موږ کولی شو چې 60 ګاډۍ کار وکړو. 15,000 موږ ته تمام دی او 8,000 و 9,000 د مشتری نه خلو. په یو ګاډۍ کې 2,500 افغانۍ تر 2,000 افغانۍ موږ ته پاتې کېږي بچت. خو داسې دی چې مثال درته ووایم، یو ګاډۍ دی په 15,000 مواد خوري، یو ګاډۍ 5,500 مواد خوري او یو ګاډۍ 6,000 مواد خوري. په یو ګاډۍ کې 1,500 پاتې کېږي، په بله کې 2,000 پاتې کېږي، په بله کې 2,500 پاتې کېږي. په دې لاره کې پرویز کومې ستونزې ګاللې دي؟ ولا مشکلات خو اوله ډېرو. یو ورځ یو ګاد مې جوړ کړی و، د مخکنی سیټونه چې وو دا دوه کتنی چاپ و راست مې بسته کړی و. هغه دومره جالب و چې موږ تقریبا 2-3 غنټې یا 4 غنټې مې پکې دی ولګو. دا پوه نه شوی نو چې دا ال دی یا آر دی یا دا ښی دی یا چپ لس دی. بیا بیرته هغه چپ او راست مې ټول بسته کړ. خو د دې کسب زده کړه ورته اسانه وه که سخته؟ اسانه نه و، ډېر مشکل و. په یوه کال کې ډېر مشکلات مو. ولې د هغه ژبه خو اول ترکي و، د هغه سړی ژبه ترکي و چې موږ سره استاد و، خو ډېره په مشکلات مو ورسره اخته و.
شکر ماشاءالله اوس مې ټول قسم زده کړي، اوس به لیدرسید درته جوړ کړم چې خپله ماشاءالله ووایي چې خیر وسي وروره. مخکې په ډیکروشن کې موږ کاروبار 50% و، اوس دې سره چې یو ځای شوی دی 100% ماشاءالله کاروبار دی، هېڅ ماشاءالله موږ ته نوبت نه رسېږي. پرویز څه ډول مشتریان پیدا کوي؟ زمونږ بازاریابي همدا دی چې ښه کار کوو، موږ نور نه پرېږدي، ټول خپله راځي چې دا ګاډې راته ډیکروشن که چې موږ ګورو چې سیتونه لږ خرابه دی یا لږ زره کېنستلی، بیا هغوی ته وایي چې وروره دا درته لیدرسید کړم، هغوی ډېر خوشحاله کېږي، بیا موږ په موږ باندې لیدرسید کوي، بیا ګاډې مو ورته سره ډېر ښایسته معلومېږي. دی د عاید په اړه وایي ماشاءالله عاید ښه دی، خو موږ سره ډېر شاګردان دي چې هغو د شاګردانو پیسې وباسو، په یوه میاشت کې موږ ته 1,00,000 ګټه پاتې کېږي انشاءالله. د پرویز یو مشتری وایي زما نوم یاسین دی، زه بالکل راضي یم. داسې سیټ جوړوي چې بالکل د کمپنۍ لکه هیڅ نوع تغیرات په سیټونو نه راځي. د نیسان شرکت د هغو شرکتونو په ډله کې راځي چې په نړۍ کې تر ټولو ډیر موټرونه تولیدوي. نو هر کال څومره تولیدات لري؟ په 2013 میلادي کال کې دغه شرکت نږدې 11 میلیونه موټرونه جوړ کړل. دوستانو، یو شمېر کسانو د نسبتا نویو مهارتونو په زده کولو سره توانېدلي چې خپل کاروبار ته پراختیا ورکړي او ډېر مشتریان پیدا کړي. په دې اړه زموږ همکارې سمیره حلیمزی له یو ځوان سره خبرې کړي. قدرمن اوریدونکو، زه د کابل په ښار کې وې سیمې ته راغلی یم او د داسې یوه کس سره یم چې دوی انځورونه په دیوالونو باندې په خاص مهارت سره نقاشي کوي. دا چې دا مهارت چیرته او څه ډول زده کړی دی، غواړم نور خبرې له دوی سره وکړم. د شخص هم ما سره ولاړ دی، د دوی نه غواړم چې موږ اوریدونکو ته خپل ځان راوپېژني. زما نوم محمد جاوید ده او قدرت الله شاداب زما د پوهنتون دورې هم صنفي ده. دواړو په بلخ پوهنتون کې د انجینري پوهنځي زده کړې کړې دي، لیسانس تر کچې پورې. او کله پوهنتون نه فارغ شولو نو موږ د نقاشي هنر سره یو څه شوق علاقه درلودله. وروسته له هغې نه موږ چې پوهنتون نه فارغ شولو نو علاوه له دې چې خپل مسلکي زده کړو ته توجه مو وکړه، هغې ته دوام ورکړه، نو موږ غوښتل چې د خپل شوق او علاقې سره همدارنګه لږ لږ کار وکړو. حدوداً 8 میاشتې یا الا یو کال پورې موږ دا کار عملاً شروع کړ او دیوالونو په مخ باندې انځورګرۍ ته مخ کړله. د دې مهارت زده کړې په اړه باندې راته ووایئ چې دغه مهارت تاسو څه وخت او چیرته زده کړ؟ موږ مسلکي اصلي رشته انجینري ده، نو په انجینري کې هم داسې مضامین په لومړیو ټولګیو کې لوستل کېږي چې هغه د رسامي او د رسم ارتباط لري. نو همغه شروع نه چې موږ انجینري هم لوستل، یو څه ناڅه ماشنایي درلودله د کار سره، خو اساسا هم چې د خپل علاقې ته رشد ورکړ، خپل هم کار وکړ. موږ پوه شولو چې موږ کولای شو دا کار. نو همدارنګه له بعضې استادانو نه په دې برخه کې مشورې واخیستې، څه موده هم د هغوی لاس لاندې کار وکړو. بالاخره اوس کولای شو چې مختلف ډولونه نقاشي په ښه صورت سره او انځور کړو پر دیوالونو باندې. مخکې له دې نه چې دا مهارت زده کړئ، کله مو داسې فکر کړی و چې د دې مهارت زده کړه به تاسو ته ګټوره وي؟ په اوایلو کې موږ په دې فکر نه کاوه چې موږ د دې نه یو عاید لاسته راوړو یا د دې نه فایده ولرو، خو کله چې موږ دا کارونه شروع کړل، عملي توګه په دیوالونو باندې دا انځورونه انځور کړل، کله چې زموږ دوستانو او خپلوانو یا نورو ملګرو زموږ دا کارونه ولیدل، هغوی موږ لا تشویق کړلو د کار لپاره. هغوی دا انځورونه ډېر خوښ کړل، نو آسته آسته موږ تشویق کړلو چې دا کارونه د هغوی د کورونو یا نورو دفترونو دیوالونو باندې هم ورته انځور کړو. نو همدا سبب شو چې زموږ دا کارونه ډېر تشویق کوونکي پیدا کړي. همدا و چې موږ خپل کارونو ته لا انکشاف ورکړو، موږ کارونه زیات کړل. نو همدا و چې اوس اساسا کولای شو د خپل کارونو نه ته عاید لاسته راوړو. او موږ انځورګرۍ او عکسونه په مجازي نړیو کې یا فیسبوک کې خلکو سره شریک کړل. کله چې نورو خلکو د انځورونه ولیدل، هغوی زیات علاقه‌مندي وښودل او ډېر زیات خوښ کړل. نو همدا و چې هغوی د دې تقاضا درلودله چې موږ هغوی لپاره هم دغه انځورونه د هغوی په دیوالونو او دفترونو کې کار کوو. نو همدا و چې زموږ علاقه‌مندان د دې کار لا هم زیات شي. لکه څرنګه چې زه ګورم د اسب انځور ده په دیوال باندې نقاشي شوی ده، د دې په اړه باندې راته ووایئ چې دغه تصاویر تاسو څرنګه په دیوال باندې نقاشي کوئ؟ په لومړي سر کې موږ چې کله غواړو په یو دیوال باندې انځور وباسو، نو اول دغه دیوال رنګمالي هغه برابرو چې هغه دیوال مناسب ځای ولري او هغه د نقاشي شاته درست رنګ شوی وي. بیا وروسته لغې نه په پنسل باندې سکیچ کیږي. کله چې په پنسل باندې سکیچ شو، نو بیا وروسته لغې نه هغه هر رنګ چې مناسب وي د غیر رنګونو په واسطه کولای شو هغه طرح رسم کړو. د هر کار پیل خو طبعا د ستونزو سره مخ وي. تاسو د کار په پیل کې له ستونزو سره مخ وئ که نه وئ؟ کوئ نو دغه ستونزې په څه ډول حل کړئ؟
په لومړي سر کې کله چې موږ دا کارونه شروع کړیو نو طبعا مشکلات لري، کلم چې درست کار نشو کولای، کله به چې کار کاوه بورس باندې وکړه رنگ زیات راغی، هغه به نشر وکړي یا به تیڅو محدود اندازې نه به زیات هغه وسو، یا به رنگ را نه وته چې د دیوال باز نور نقاط به خراب سو. نو داسې کوچنی مشکلات په لومړي سر کې کرم هغه مشکلات د وخت په تیریدلو سره حل شول او اوس ان شاء الله کولای شو چې بدون کوم مشکل نه دغه طرح مونږ انځور کړو په دیوالونو باندې او ډېر ښه کیفیت باندې. مونږ یو صفحه لرو په فیسبوک باندې، هغه کې خپل دغه د کارونو انځورونه نشر کوو نو او یا نور دوستان چې دغه د دفترونو یا نورو کورونو کې ورته کوم انځورونه باسو بیا هغه هم خپل انځورونه له نورو دوستانو سره شریکي، نو همدا یو ارتباط جوړیږي د خلکو په منځ کې او هغه څوک چې دغه شیان ګوري نو اساسا زموږ مشتریان زیاتېږي او هغه اړیکه نیسي د دې غوښتنه کوي چې هغه لپاره کار وکړي. دغه انځورونه چې تاسو په دیوالونو باندې نقاشي کوي ډیری څوک خوښوي؟ زیاتره هغه کسان چې د دې شیانو سره علاقه ولري یا دغه دیوالونو باندې انځورونه خوښيږي یا کورونو کې دفترونو کې په ورزشي کلبونو کې یا رستورانتونو کې د خلک موږ سره اړیکه نیسي یا کوم طرح هغه خپل خوښه کړی وي موږ نه غوښتنه کوي چې هغه ورته رسم کوي یا د هغوی د نظر استفاده مطابق کلب وي یا رستورانت وي نو موږ خپل طرح ورته پیشنهاد کوو نو هغه طرح چې هر یو د هغوی د نظر وړ نو هغه موږ ورته په دیوالونو باندې کوو. د عایداتو په اړه هم لګراته وایي چې د همدغه خپل کاروبار څخه تاسو د میاشتې څومره عاید په لاس راوړئ؟ خامخا قرنټین په ټولو کارونو باندې لکه چې اثر کړی زموږ کارونو باندې منفي اغیزه درلودلې نو یو څه نه څه کم شوي دي کارونه. د طرحو اجرې یا پیسو نظر طرح ته فرق کوي، نو بعضې طرحې دي چې هغه حجم د کار زیات وي یا مشکلات ولري مغلق وي پیچیده وي نو دغه څه نه څه پیسې زیاتې اخلو. په میاشتنی ډول باندې کارونه یا د پیسو عواید موږ کارونه پورې تړاو لري او سات ډول باندې تر 15,000 افغانۍ پورې موږ میاشتنی عواید لرو او د سمیاشتې هم راغلي چې کار زیات وي نو تر 80,000 افغانۍ پورې هم موږ کار کوو. چې موږ یو دفتر لپاره څو طرحې په 2 ورځو کې کار کړی نو موږ په 2 ورځو کې 14,000 افغانۍ غوینه واخیستلې. د ځوان عکسونه او انځورونه په دیوالونو او نورو ځایونو کې د مشتریانو په فرمایش نقاشي کوي او ښه عاید هم لري. د چین دیوال د نړۍ تر ټولو اوږد دیوال دی. کمپیوټر د دې دیوال عکسونه مې لیدلي دي، ډېر اوږد دی. دا تاریخي دیوال 8,850 کیلومتره اوږد دی او د نړۍ په عجایبو کې راځي. مننه کمپیوټر، اوس هم کیسه اورو. نوم زیارت ګل د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالي. اوس په حال ټریکټر چالو پاکستان کې پاکستان کې د سیمټو لارې ته شولې او د اس پیریډې بم چلاولې دا مزدوریم کوله د لاس خپل بچانو له چمتلی تراغلو نو چې په کوم ورځ به مونږ الوګان پخ کړی وو په هغه ورځ باخترو نور شي نه ډوډۍ بیا چې پرې وایا بل شي پرې وایا بل شي پرې وایا شي پرې نه شي پرې بوا ټریکټر کې اوس خو نه کیږي اوس د 1000 یا 2000 کله وم نشي بيخي دروغ د ایمان تاوان دی. ژوند خو بس ولا اوس د چالو ما چې هغه د زمکه غنم دی هغه شراکت وکړم د اجمه کې بس په ماغه باندې ژوند تیرو. په خاورو کې زرد خبرونه د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې زموږ همکاري امرهي جوړه کړې و چې ماخ صادقې درته وړاندې کړه.